سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د ایران د سمنان والي وایي له 7,000 ډیر افغانان کډوالي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایران د سمنان والي محمد جواد کولندي وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 7,300 زیات افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل نیول سوي دي او افغانستان ته یې بیرته لیږلي دي. نوموړي خبرداری ورکړې ده چې امنیتي ځواکونه به له هغو کسانو سره هم قانوني چلند کوي چې بې اسناده کډوال په کار باندې ګماري. د سمنان والي د پنجشنبې په ورځ په ماښام ویلي دي چې په سمنان ولایت کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرونکو کډوالو د پیژندلو، نیولو او بیرته د ستنولو پروسه روانه ده. د امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو نوموړي ویلي دي د ټولنیز امنیت رامنځته کولو په موخه د بهرنیو کډوالو د راټولولو پروسه په سمنان ولایت کې روانه ده. دغه ایراني چارواکي کارګمارونکو ته خبرداری ورکړې ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو له ګمارنو ډډه وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر قانوني کډوالو د لیدلو په اړه امنیتي ځواکونو ته خبرداری ورکړي. ایران له تیر یو کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغان کډوالو لپاره د سختو قوانینو د پلي کولو اعلان کړی دی. اسکندر مومني ویلي دي چې د اوسېدو د قانوني اسنادو پرته د کډوالو ګمارل د ایرانیانو د کار فرصتونو څخه محروموي. بلخوا طالبان وایي په انقره کې د سفارت چارې په عادي ډول روانې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس وایي د ترکیې د پلازمېنې انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څېر فعالیت ته دوام ورکوي. بیګا په دغه سفارت کې سرچینو افغانستان ته ویلي دي له څو میاشتو راهیسې خبرو د طالبانو د فشار له کبله چې دغه سفارت چارې ترکیې ته وسپارلې او له دې له مخه د افغانستان د جمهوریت ډیپلوماټانو پکې چې هغوی سفارت واخیسته په خپل کنټرول کې واخیستو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.